السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې د پلی سټور یو ډیر غټ ایرر در وښیم. نن سبا دغه ایرر په نویو موبایلانو کې بیخي زیات راځي. یعنې ملګرو کله چې تاسې په خپل موبایل کې له پلی سټور څخه یو شی را ډاونلوډوئ نو هغه نه را ډاونلوډېږي، هغه دغه ایرر تاسو ته درکوي. نو کله چې تاسې هغه انسټالوئ هغه اپلیکیشن هغه هر شی سوي نو تاسو دغه ایرر درکوي وایي ډاونلوډ پینډینګ. نو دغه رقم ملګرو د ما په موبایل کې هم دغه ایرر راکلی. نو ما د دې د حل لاره پیدا کړله. نو ما زه تاسو ته هم ویډیو په جوړه کړم او تاسو ته هم د دغه ایرر په باره کې در وښیم. نو ملګرو تاسې دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د پلی سټور دغه ایرر ور ختم کړئ. نو بیا چې مو هر شی له پلی سټور څخه را ډاونلوډوئ نو بیا به تاسې هغه شی را ډاونلوډولی سئ. نو تاسې ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دغه رقم ملګرو اول زه راځم پلی سټور ته او له پلی سټور څخه یو اپلیکیشن را ډاونلوډوم. ګوره ملګرو زه ام ایکس پلی را ډاونلوډوم. نو کله زه دغه را ډاونلوډوم ما ته دغه ایرر راکوي وایي ډاونلوډ پینډینګ. یعنې هر شی زه را ډاونلوډوم نو دغه ایرر ما ته راکوي وایي ډاونلوډ پینډینګ، یعنې دې ډاونلوډ په پینډینګ کې ده. نو راځو ملګرو اوس موږ د دې مسلې حل پیدا کوو او دغه مسله حل کوو. نو د دې لپاره ملګرو تاسې راسئ د موبایل سیټینګ ته او د موبایل سیټینګ به خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسې د موبایل سیټینګ خلاص کړئ نو اوس به تاسې لاندې ولاړ شئ او دلته به اپلیکیشن لیکلی وي یا به اپس لیکلی وي. نو ګوره دلته اپس لیکلی ده، په دغه اپس باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په اپس باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسې پلی سټور پیدا کړئ. نو دغه رقم لیک به لاندې ولاړ سئ او دلته به تاسې ګوګل پلی سټور پیدا کړئ. نو زه هم ملګرو دلته ګوګل پلی سټور پیدا کوم. نو ګوره دغه د ګوګل پلی سټور په دغه ګوګل پلی سټور باندې به بیا تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسې په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې له موږ سره درېیم اپشن دلته سټوریج. نو تاسې به هم په سټوریج باندې کلیک وکړئ. په سټوریج چې مو کله کلیک وکړئ په دې ګوره پورته دوه اپشنان دي، یو کلیر کیچ او کلیر ډیټا. اول په کلیر کیچ باندې کلیک وکړئ او دویم په کلیر ډیټا به کلیک وکړئ او دغه به ډیلیټ پسې ووایي. نو اوس ملګرو ګوره دغه مسله حل شوله. اوس تاسې هر شی له پلی سټور څخه را ډاونلوډوئ نو هغه تاسې را ډاونلوډولی سئ. نو اوس زه راځم بیرته ام ایکس پلیر ډاونلوډوم. ګوره ما په ام ایکس پلیر باندې کلیک وکړئ او دلته په انسټال بټن باندې کلیک وکړئ. نو دغه رقم ملګرو ګوره اوس به د دغه اپلیکیشن ډاونلوډېدل موږ سره شروع سو. ګوره تاسو کتلی سئ مخکې به ما وویل د به ډاونلوډ پینډینګ را روانو. نو اوس تاسو کتلی سئ ګوره د دغه اپلیکیشن ډاونلوډېدل موږ سره شروع سولو. نو ملګرو دغه یو کوچنی ایرر و چې په دا نویو موبایلانو کې اوس بیخي زیات راځي. نو دغه ما په موبایل کې هم دا مسله کوله نو بیا ما د حل لاره پیدا کړه. نو ما ستاسو ته هم ویډیو په جوړه کړمه. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.